بدلی د یو جنگ په انتشار نکړی کولا ډیر خلک پتا خوار شول ته چا خوار نکړی کولا. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره چې د هیواد له مهمو فرهنګي مراسمو څخه شمیرل کیږي سږ کال د 43م ځل لپاره د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ ترسره شوه. په دې مشاعره کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و چې خپلې تازه او پخوانۍ شاعري د ګډونوالو مخې ته واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور امیر په وینا چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ادب پیاوړتیا، د شاعرانو ترمنځ د اړیکو پراخول او د فرهنګي ارزښتونو ساتنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کوزې پښتونخوا څخه هم یو شمېر شاعران بلل شوي وو، خو د ځینو محدودیتونو له امله ونه توانېدل چې په دې مشاعره کې ګډون وکړي. پښتونخوا یو شمېر شاعرانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو د یو څه بندیزونه یا هلته د دوی د مخې ادارو له لوري دوی ونه شو کولی چې دوی اجازه ترلاسه کړي او په دې مشاعره کې زموږ سره ګډونوالو دغه ډول فرهنګي پروګرامونه د سولې، یووالي او ادبي پرمختګ لپاره مهم وبلل او د ورته مراسمو د دوام غوښتنه یې وکړه. ډېر خوشحاله یم چې ننګرهار ته راغلی، بیا نارنج ګل مشاعرې ته راغلي یو. لومړی د فرهنګ رئیس څخه ډېره مننه کوم چې دغسې مشاعرې او داسې پروګرامونه په لاره اچي دپاره د ځوانانو او د شاعرانو د اتفاق او لا ځلیدو لپاره چې د سلیکټ لپاره چې کوم یې وړتیا لري او کوم یې نه لري. نو ډېر خوشحاله یم چې په داسې ماحول کې ګډون کوم او شاعري ته راغلي یو. دغه ډول مشاعرې چې د ځوانانو د اتحاد او اتفاق لپاره ډېرې زیاتې ګټورې دي، ولې بیا موږ په خاص طور د اطلاعات او کلتور ریاست څخه ډېره زیاته مننه کوو چې د نارنج ګل مشاعره جوړه کړې ده او په دغې سره ځوانان راټولېږي د دوی اتفاق او اتحاد ترمنځ. نو دغه ډېرې زیاتې مفیدې دي. موږ په آینده کې هم غواړو چې دغسې مشاعرې رامنځته کړي. د یادونې وړ ده چې د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې په ننګرهار کې جوړیږي او د افغانستان له مشهورو ادبي دودونو څخه ګڼل کیږي.